بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا أتم صنف دا عربي جبي كتاب الدرس الثالث العودة من السفر. دا درس ملوستليو نني تمرينات تزو تدريبات. التدريب الأول أجب عما يأتي. دا لاندي سوالونو جواب يعني لاندي چه سرازي دا هغي جواب پیدا کړئ جواب ورکړئ. أين چیرته يدرس درس واي عبد الله أين يدرس عبد الله ما نمهير لي الريب شو عبد الله يدرس في جامعة الأزهر ده الأزهر بانتون كي درس واي كنا. كيف نجح عبد الله في الامتحان ما مخي تسأل امتحان تعربيك اختبار واي امتحان هم واي. كيف نجح عبد الله في الامتحان كيف څنګه نجح کامیاب شو عبد الله في الامتحان امتحان کې. كيف نجح عبد الله في الامتحان عبد الله په امتحان کې څنګه ناکام شو او بخې کامیاب شو. ضرور به ډېر کوشش کړی. اجتهد عبد الله في دروسه ونجح في الامتحان. کوشش وکړ بیا کامیاب شو. من أين دكم زينة اشترى وبير واخست عبد الله تذكرة السفر ده سفر تيكت. من أين اشترى عبد الله تذكرة السفر تيكت دكم زينة واخست البته عبد الله وبقولوا چكم زينة اخست ده نقل بوكو تاسي نقل مكوي. اشترى عبد الله تذكرة السفر من خطوط أريانا للطيران. من خطوط أريانا دا أريانا إيرلاينز يا هوائي شركتنا. أين چيرتا استقبلت خراغلاست ويل يا خراغلاست وكر استقبال وكر الأسرة كوراني دا عبد الله. أين استقبلت الأسرة عبد الله كوراني دا عبد الله استقبال چيرتا وكر ضرور به ميدان کې کړی وي. رحبت الأسرة بعبد الله في المطار. يعني كراغلاس يا استقبلت الأسرة عبد الله في المطار هوي ميدان كي. ماذا اشترى وبير واخست عبد الله لأسرته خبل كورانيتا هدايا تحفي يويلي شو اشترى عبد الله لأسرته الهدايا يعني تحفي وتواخستني. التدريب الثاني صل وصل كري الكلمة من قائمة ألف ددينا بما يرادفها من قائمة باء. ددينا وصل كري دبا كم قائمة شدا عمود شدا هغيتا. سنة عام يعني مترادف وكنا مترادف الفاظ من پختو کې وایم او لکه شی ما تم ذهن ته ناراضي. سنة كال عام كال الأخير أخراني النهائي أخراني كاملة تامة دوڑا مترادف دي. أسرة عائلة دا ټول شي دي مترادف الفاظ دي. خط بطريقاش كم. التدريب الثالث اقرأ الجمل الآتية. الجملة الفعلية فعلها ماض. دا لاند جملة ولولي خو فعلی جملې دي. فعلی جمله بس تاسو تعریف کوم هغه جمله ده چې په فعل سره شروع شوی. مثلا احمد مريض احمد مریض دی. دا اسمی جمله ده. ولی اسمی جمله ده ځکه چې د دې جملې پیل په اسم سره شوی. فعلی جمله هغه فعلی جمله ده او بخې فعلی جمله هغه جمله ده چې پیل په فعل سره شوی وي. خو دلته فعل ماضي دی يعني دا فعل جملې دی او فعل څه دی ماضي دی. دا ټول فعل جملې دی. وګورئ ځکه ورته فعل جمله وایي چې پیل په فعل سره شوی. اجتهد کوشش وکړ عبد الله في دروسه په خپل درسونو کې. نجح عبد الله في الامتحان کامیاب شو عبد الله په امتحان کې. وصلت الطائرة ورسیدله طیاره جهاز. نزل عبد الله ركته شو.
التدريب الرابع حول بدل کړئ کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې دي. هو ذهب هغه لاړ. دلته صيغه ده د مثنى مذکر او مؤنث. هو ذهب هغه لاړ. اوس همدا جمله که چیرته د مؤنث لپاره استعمالو څه به وایو؟ هي ذهبت هغه لاړه. هغه لاړ نارینه یو، هغه لاړه ښځینه یوه. هو ذهب نارینه، هي ذهبت مؤنث ښځینه. اوس د دواړو لپاره هما ذهبا هغوی دواړه لاړل، هما ذهبتا هغوی دواړه مؤنث ښځینه لاړل. اکله هو اکله مذکر، هي اکلت هغې وخوړه. هما اکلا هغوی دواړو مذکر وخوړه، هما اکلتا هغوی دواړو ښځینه وخوړه. هغه وسکل، هو شربه هغې وسکل، هغې مؤنث، هي شربت هغوی دواړه مذکر دي وسکل، هما شربا مؤنث ښځینه لپاره هما شربتا. هو نظر مذکر، هي نظرت مؤنث، هما نظرا هما نظرتا. قعد کېناست، هو قعد هغه کېناست، هي قعدت هغه کېناستله مؤنث دی. هما قعدا هغوی دواړه کېناستل مذکر، هما قعدتا هغوی دواړه مؤنث کېناستل. التدريب الخامس كون 3 جمل كما في المثال. لکه څنګه چې په مثال کې دي 3 جملې جوړې کړئ. وصلت الطائرة إلى المطار. داسې 3 جملې به جوړې کړئ. څنګه 3 جملې به داسې جوړې کړو؟ وصلت ورسېدله، الطائرة طائره یا جهاز، إلى المطار هوایي میدان ته. وصل المسافر إلى المطار مسافر هوایي میدان ته ورسېده. یو څو به تاسې هم جوړې کړئ که نه. نزل المسافر من الطائرة مسافر د جهاز یا طیارې نه راښکته شو. نور به تاسې سره جوړ کړئ. التدريب السادس شپږم تمرین. کون جوړې کړئ 3 جمل 3 جملې باستعمال چې دا استعمال کوي پکې هو، هي، نحن. هو هغه مذکر، هي هغه ښځه، او نحنو موږ. دې کې مذکر مؤنث یو ما مخکې ویل چې متکلم چې د ځان په هکله خبرې کوي مذکر او مؤنث پکې یو شی وي. لکه څنګه چې په مثال کې مثلا انا احس بألم، انا زه احس فیل کوم احساس کوم، I am feeling زه احساس کوم بألم د درد. انا احس بألم زه د درد احساس کوم. اوس به دا هو هغه، هي هغه مؤنث، نحنو موږ. د دې لپاره به دا جمله استعمالو، یو پیرې د هغه لپاره، یو پیرې د هغې لپاره، بیا د موږ لپاره. هو یحس بألم هغه د درد احساس کوي. اوس د ښځې لپاره هي تحس بألم هغه د درد احساس کوي ښځه. نحنو موږ، نحنو نحس بألم موږ د درد احساس کوو. التدريب السابع اوم تمرين. الذخيرة اللغوية جواز السفر باسبورت. تأشيرة الخروج کله چې څوک خارج ته تللی وي هغه به په دې لفظ ډېر ښه پوه شي. زه به یې ډېر واضحه نشم کړی. موږ چې کله ځو پاسپورټ کې حتی یو ملک نه بل ملک ته دخول او خروج لګوي. موږ خو صرف دخول او خروج وایو. د دخول او خروج ټاپې ته په عربي کې تأشيرة الخروج تأشيرة الدخول وایي. رقم الجواز د پاسپورټ نمبر، تأشيرة الدخول او تأشيرة الخروج به مو پېژندلی. موږ ورته صرف خروج او دخول وایو. قاعة الانتظار، قاعة په انګلیش کې ولته هال وایو که نه. اوس دا هال انګلیش دی لکه ویټینګ هال.
د انتظار حال. پښتو کې هم تقریبا حال وایي. یو څو کوټې وي 2-3 په منځ کې داسې یو سالون رښتیا سالون ورته وایي. قاعة الانتظار د انتظار سالون. البته دری کې ورته وایي نه پوهېږم پښتو کې به هم انشاءالله سالون. قاعة الاستقبال ریسپشن چې ورته وایي ریسپشن حال. کله چې اول کوم خلک راځي د استقبالیه حال هغه اول وي بیا انتظار داسې یو حال وي چې هلته خلک انتظار کوي او دا ریسپشن یا استقبالیه حال چې وي هغه داسې وي چې هلته لومړی چې خلک رانوځي هغه هلته ورته ښه راغلاست و معلومات و دا شیان کېږي. مضیف مضیفتن. مضیف کوربه مضیفتن هغه چې مېلمنو ته کوربه وي ښځینه. دا لفظ عموما د هغه لپاره استعمالیږي. عموما جازونو کې که څوک چا سفر کړی وي یو څوک راځي خدمت وړاندې کوي اوبه درکوي ډوډۍ درکوي چې انګلیش کې ورته ایر هوسټ وایي یا ایر هوسټس هغه ښځې ته وایي او ایر هوسټ هغه نارینه ته وایي چې په تیاره کې ستاسې کوربتوب کوي ډوډۍ وغیره درکوي. استمارة المعلومات یو د معلوماتو یو بروشر وي هغې کې معلومات وي د سفر په هکله هغې ته استمارة المعلومات وایي. الاقلاع کله چې تیاره جګیږي دې ته موږ څه وایو په عربي کې الاقلاع. او الهبوط کله چې راکېوځي دې ته هبوط وایو. الملاح البحري لکه په جاز کې پایلټ وي که نه او بحري ملاح د کشتۍ ډرایور ته وایي. ضابط الجوازات د پاسپورټونو کوم ضابط د پاسپورټونو کوم افسر چې ورته وایو پاسپورټونه چې کې. الحجز انګلیش کې ورته بوکینګ وایو. لکه پښتو کې ورته سپیشل کول هم وایي نه پوهېږم خاص لفظ به دې لپاره څه وي. مثلا زه وایم چې زه راځم په یو سیټ مې ځان لپاره سپیشل کړی دی زما فلانکی سیټ شو یا هوټل کې ځان ته یو اتاق نیسم که نه زه پاکستان نه راځم افغانستان ته یا افغانستان نه ځم پاکستان ته یا دوبۍ ته ځم اول ته مې ځان لپاره یو خاص اتاق بوک کړی وي سپیشل کړی مې وي هغې ته عربي کې څه وایو الحجز. الواجب المنزلي اجب عما يأتي. لاندې سوالونو جواب ورکړئ. اين چیرته يدرس درس وایي عبدالله عبدالله. ښه د دې لپاره که ما کوم سوال صحیح نه وي جواب کړی کومه معنا مې صحیح نه وي کړي تاسو کولی شئ کمنټ کې سوال پرېږدئ زه به هغه سوال انشاءالله تفصیلي او صحیح حل کړم. بیا اين يدرس عبدالله عبدالله چیرته درس وایي د ستاسو کورنۍ دنده ده خو بیا به یې هم زه حل کړم. يدرس عبد الله في جامعة الأزهر. كيف نجح عبد الله في الامتحان؟ اجتهد في دروسه ونجح في الامتحان. من أين لكم زي السخاء اشترى واخستل وبير عبد الله تذكرة السفر د سفر تكتكم زي واخست من شركة أريانا للطيران. أين استقبلت الأسرة عبد الله؟ کورنۍ د عبدالله استقبال یې ښه راغلاست چیرته وکړو استقبلت الاسرة عبدالله فی المطار په هوایي میدان کې. دا و دریم درس تمرینونه څلورم درس ته انتقالیږو خو راتلونکي درس کې ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.